السلام علیکم and welcome to دیروی اکیډمي. دیروی اکیډمي کې تاسو ته هرکلی او خوش آمدید وایو. د انګلیش انګریزي ژبې خبرې زده کوي. نن به په دې ویډیو کې مونږه د پښتو ژبې متلونه وایو. کوم ته چې انګریزي کې پروورب ویل کېږي. په دې ویډیو کې مونږه 50 ډیر زیات مهم متلونه او د هغې معنی مطلب په پښتو ژبه کې وایو. نو راځئ چې خپل نننی سبق شروع کړو. د ټولو نه اول متل یا پروورب څه ته وایي؟ متل یو لنډ ژور نصیحت وي کوم کې چې یوه لویه معنی پرته وي. متل د ډیرو تجربو نه پس یو رښتیا او نصیحت والا خبره وي کومه چې په خلکو کې مشهوره وي. په متلونو کې اولنی متل دی بل ته مسلې کوه پخپله پې حملې کوه. د دې مطلب دا دی چې نورو ته نصیحت کې او پخپله پې عمل نه کې. Bells call others to church but go not themselves. په پردي لاس مار وجل هم ښه نه دي. If you want anything done well, do it yourself. If you want که ته غواړي anything یو کار done well چې هغه په ښه طریقه باندې وشي do it yourself نو هغه پخپله کوه. ټوکلې لاړې بیرته خولې له نه راځي. د دې مطلب دا دی چې یو کار وشو یوه غلطي وشوه بیا په هغې زړه مه خوره. د هغې نه سبق واخله او مخکې ځه. It is no use crying over spilt milk. It is no use دا هیڅ فایده نه کوي crying چې ته جاړې over spilt milk په تویدلو شودو پسې. چې میخې راشي نو د غوا وزې ورک شي. د دې مطلب دا دی چې موږ وړو خبرو له کمې خبرې چې مهمې نه وي نو هغې له اهمیت موږ نه ورکوو نو موږ به غټه کامیابي ترلاسه کړو. Lesser things make room for greater ones. Lesser things لږ څیزونه make room کمره ورکوي خالي ځای ورکوي for greater ones د غټو څیزونو دپاره. یو د لوږې مري بلې سر ته پراټه لټوي. یو د لوږې مري او بلې سر ته پراټه لټوي. What help can any penurious render the needy. چې د هغه چا نه مرسته غواړي چې هغه پخپله غریب دی محتاجه دی. مه کوه په چا چرې او به شي په تا. مطلب د دې دا دی چې په چا ظلم زیاتی مه کوه که نه تا سره به هم دغسې وشي. Those who live in glass houses should not throw stones at others. Those هغه څوک who live کوم چې اوسیږي in glass houses د شیشې په کورونو کې should not throw stones هغوی ته نه دي پکار چې کمرې وولي at others په نورو باندې نور په کمرو وولي. پخپله د شیشې په کور کې اوسیږي نو نور خلک په کاڼو باندې مه وله ځکه چې پخپله د شیشې په کور کې ناستې. اول ځان دی پسې جهان دی. Charity begins at home. د دې مطلب دا دی چې د ځان غم وکړه د خپلو بچو غم وکړه اول خپلې غلطیانې ختمې کړه ځان صحیح کړه نو بیا به نورو خلکو سره ګورې. اول ځان دی پسې جهان دی. Charity begins at home. Charity صدقه begins شروع کیږي at home د خپل کور نه. سخته پسې راحته وي. Adversity is followed by prosperity. Adversity سختي ته وایي is followed په دې پسې راځي by prosperity. prosperity خوشحالۍ ته وایي. سختۍ پسې اسانتیا راځي ځکه الله قرآن کې هم دا ویلي دي فإن مع العسر یسرا بېشکه سختۍ سره سره اسانتیا هم ده. پړق د یو لاسه نه خیږي. پړق د یو لاسه نه خیږي. It takes two to make a quarrel. د دې مطلب دا دی چې یو کس تا سره ښه کوي تا له عزت درکوي نو یوازې په هغه کار نه کیږي ته به هم هغه سره هغه شانتې کې. خپل څادر سره خپې غځول پکار دي. Cut your coat according to your clothes. Cut your coat according to your clothes. خپل کوټ کټ کا د خپل کپړو مطابق. د دې مطلب دا دی چې د خپل وس مطابق کار کوه د خپل حیثیت مطابق خبره کوه. د مار خوړلي د پړي نه هم یره کیږي. A burnt child dreads the fire. A burnt child د سوځېدلي ماشوم ډریډز یره کیږي د فایر د اور نه. مطلب د دې دا دی چې چاته یو ځل د یو څیز نه تکلیف ورسي هغه بیا ډیر احتیاط کوي. د صبر میوه خوږه وي. Patience had a reward. د دې مطلب دا دی چې څوک تادي کوي هغه ته هیڅ هم نه میلاویږي او د صبر اجر او بدله ډیره وي. د سل دارونه یو پرهیز بهتر وي. د دې مطلب دا دی چې د علاج نه پرهیز غوره دی د افسوس نه احتیاط ښه دی. Prevention is better than cure. چې مار هم مړ شي او کونټۍ هم ماته نشي. یا چې نه سیخ وسوځي او نه کباب.
make again without a loss. د دې مطلب دا دی چې یو کار وشي یو مقصد حاصل شي بغیر د څه نقصان نه. make again چې یو څیز ته حاصل کی without a loss بغیر د لاس نه د نقصان نه. روري خوري به کوو خو حساب تر منځه. Munificence apart account must be clear. Munificent apart account must be clear. Munificent سخاوت ته وایي. apart دا جدا دی. account حساب کتاب must be clear ضرور ده چې هغه کلیري صفایي. مطلب د دې دا دی چې رشته داري او ملګرتیا به په خپل ځای کوو خو حساب کتاب به صفا ساتو چې جګړه ونه شي. چې ډېرې مال وي بد حال وي. wealth bring worries. wealth دولت brings راوړي worries غمونه. مطلب چې مال زیات وي نو دومره به ورسره د هغه مال غم وي او د هغې حفاظت به کوي. چې کوم سپي ډېر غاپي هغه چیچل نه کوي. چې ډېر ګرړېږي هغه نه وریږي. barking dogs seldom bite. مطلب چې کوم سړی ډېرې خبرې کوي او کار نه کوي عمل نه کوي کردار یې صفري او صرف خبرې کوي دې کې دغه سړي طرف ته اشاره ده. وهم د کوم ځای او غږیږي د کوم ځای. I talk of the chalk and you of the cheese. مطلب د دې دا دی چې ته چاته یوه خبره کوي او هغه بله کوي. بل ته کوهی مه کنه خپله به پکې پرېوځي. He who digs a well for others often fall himself into it. He who digs هغه کس چې هغه راکني a well یو کوی for others د نورو دپاره often نو اکثر فال ورولېږي himself په خپله into it په هغې کې. حاجتمند په خټه اور لګوي. necessity is the mother of invention. مطلب چې د چا حاجت ضرورت وي هغه خامخا سلار ګوري او خپل کار کوي. necessity ضرورت ته وایي حاجت ته وایي is the mother د مور ده of invention د ایجاد د نوي څیز د ایجاد کولو. ړوند په یو موږي دوه ځله تندک نه وهي. once bitten twice shy. د دې مطلب دا دی چې یوه غلطي بار بار نه دی کول پکار. چمیار لا غزي چې خپې سوځي. He who has need must take the initiative. He who has need د چا چې نیډي ضرورتي must take نو هغه ضرور اخلي. د initiative اقدام مطلب هغه څه کار کوي خپل مطلب پوره کوي. کارغه د خارو تک زده کولو خپل ترې هم هیر شو. one who tries to emulate others blindly. هغه کس چې هغه کوشش کوي چې د نورو خلکو پیښې وکړي د هغوی نقل وکړي blindly بغیر د څه سوچ فکر نه. سترګې په بڼو نه درنیږي. مطلب د دې دا دی چې خپله ګناه غلطي چاته څه نه ښکاري. one's own burden feels light. چې په ګوړه مري نو زهرو ته یې څه حاجت دی. مطلب چې په ښو خبرو کار کیږي نو سختو خبرو ته څه ضرورت دی. why resort to harsh words where sweet words succeed. why resort to harsh words سختو الفاظو ته څه ضرورت دی. harsh words سخت الفاظ where چرته چې sweet words succeed ښې خبرې خوږې خبرې هغه کامیابي کیږي د هغې فایده یي. ډېره یې موندنه لږه یې خوړنه د لوږې مړو. مطلب د دې دا دی په لږه او چې څومره درته میلاویږي په هغې شکر ادا کوه. deny not the little if much is not forthcoming. مطلب چې ډېره درله نه راځي نو په لږه باندې صبر کوه هغه د هغې نه انکار مه کوه. تیر ساعت په بیرته نه جاروځي. یا اوبه چې تر ورخه تېرې شي بیرته نه راګرځي. time past is gone forever. چې وخت تیر شو واپس نه راځي. مفت شراب قاضي هم څکلي وو. an open door tempts the saint. یا د دې لپاره دا هم استعمالیږي a free offer is welcome by everybody. چې یو څیز مفت دی هر سړی هغې ته خوشحاله وي. د دې مطلب دا دی چې چرګ بانګ ونه وایي نو سبا به نه شي څه. no cooperation by one cannot upset the whole show. د دې مطلب دا دی چې یو کس تا سره یو کار کې مرسته ونه کړي نو هغه کار نه پاتې کیږي. د کم عقل دوست نه هوښیار دښمن ښه دی. a wise foe is better than a foolish friend. a wise یو هوښیار foe دشمن is better دا ښه دی than a foolish friend. foolish بیوقوف friend ملګری. د یو ګیډي د ډېرو امسا. یا د یو نه دوه ښه دي. د دې مطلب دا دی چې په اتفاق اتحاد کې برکت وي.
Union is strength. Union is strength. یار خو هغه یار دی چې په سخته کې فکار دی. یار خو هغه یار دی چې په سخته کې پکار دی. A friend in need is a friend indeed. اصل ملګری هغه دی چې په سخته کې دی پکار راشي. اوبه په ډانګ نه پیلیږي. Blood is thicker than water. مطلب د وینې رشتې نه بیلیږي نه ختمیږي. د نشت نه هر څه ښه دي یا د هسې ناستې نه د خان بیګار ښه دی. Something is better than nothing. مطلب دا دی چې د هسې ناستې نه څه نه څه کار کول غوره دي. چې څنګه یې پلار هغسې زوی یا چې څنګه یې مور هغسې لور. Like father like son. مطلب بچی خپل پلار خپل مور ته ځي دغه په شانتي. د باران نه پټېدم د ناوې لاندې مې شپه شوه یا د مرګه پټېدم د قصاب کره مې شپه شوه. Out of frying pan into the fire. مطلب د یو مصیبت نه مې ځان بچ کوو نو د هغې نه په غټ مصیبت کې اخته شوم. Out of frying pan. frying pan چې کوم دی هغه لوښي ته وایي چې په هغې باندې خلک پخلی کوي په اور کې. نو وایي د هغې نه مې ځان راویستو نو اور ته ور ولوېدم. کاڼي په کاڼي ماتېږي یا هډ په هډ ماتېږي. Diamonds cut diamond. مطلب د سر د پاسه سر وي. د زورور سړي دپاره زورور سړی پکار وي. الوزي د باز په شان کینی د ټپوس په شان. Arguments come on horseback but go away on foot. مطلب سختی او تکلیف چې راځي نو هغه سمدستي راځي او بیا په قلا راځي. یا دا د هغه کس باره کې دی چې هغه صرف تشې خبرې کوي کار نه کوي. سپي غاپي کاروان تیریږي. Malicious endeavors hardly affect a sincere person's lot. Malicious endeavors hardly affect a sincere person's lot. Malicious چې کوم دی نو حسد کوونکي ته وایي. کینه حسد کوونکی malicious. Endeavors کوشش hardly affect ډیر زیات اثر کوي a sincere person's lot په یو مخلصه کس باندې. د دې مطلب دا دی چې ته یو ښه کار کې او خلک تا پسې خبرې کوي نو هغوی له توجه مه ورکوه خپل کار کوه. د هغوی مثال د سپو دی غاپي به. څه لاس پنه او څه غر پنه. Out of sight out of mind. چې یو کس لري د نظر نه پناه نو هغه زر هیر کیږي. چې څه کرې هغه برېبې یا خپل عمل د لارې مل وي. As you sow so shall you reap. څه چې کرې هغه برېبې یا د هزاره چا بازار موندلی نه دی. مطلب ته چې څنګه عمل کې هغه شانتي به تا ته د هغې بدله میلاویږي. اول وخوره د ځان غوښې بیا وخوره د ښکار غوښې. مطلب د کوشش او محنت او د تکلیف د برداشت کولو نه بغیر تا ته هیڅ هم نه میلاویږي. نو سویټ چې خوله نه وي نو سویټ نو خوږوالی نشته. مطلب چې خوله وبهیې محنت وکړې نو تا ته به خوږوالی د هغې بدله میلاویږي. نو پین نو گین. پین وایي درد ته چې تا درد نه برداشت کړی نو تا ته څه نشي میلاویدی. خپله لاسه ګوله لاسه. Self done is well done. مطلب چې په خپله یو کار وکړي نو هغه به ډېر زیات ښه وي. ډېرو قصابانو کې غوا مرداره وي. Too many cooks spoil the broth. مطلب چې په یو کار کې ډېر خلک شي نو هر یو خپله خبره کوي او کار خراب شي. شړشم په تلي کې نه زرغونېږي. Rome was not built in a day. د روم سلطنت په یوه ورځ کې نه و جوړ شوی. Was not built. built جوړولو ته وایي in a day په یوه ورځ کې. مطلب غټه کامیابي ډېر وخت او ډېر محنت غواړي. چې اوږه نه خوري بوی تې نه ځي. No smoke without fire. مطلب هره خبره دروغ نشي کېدی. خامخا به څه نه څه چل وي. سپایي او په خپله ځان ستایي. Self praise is no recommendation. مطلب خپله ستاینه او خپل صفتونه په خپله کول ښه کار نه دی. شیخ فریده چوپه خوله بهتري ده. Silence is gold. خاموشي سره زر ده. مطلب چوپه خوله غلی کېدل لویه کامیابي ده. په یو غشي دوه ښکاره کول. To kill two birds with one stone. To kill وجل two birds دوه مرغۍ with one stone په یو کاڼي باندې. د دې مطلب دا دی په یو وخت دوه کاره کول. اور لراغله او د کور میرمن شوه. اور لراغله او د کور میرمن شوه.
give him an inch and he will take an L. مطلب چاله لږ اختیار ورکړي نو هغه بیا کوشش کوي چې ډیر اختیار حاصل کړي. دا و د پښتو ژبې ډیر زیات استعمالیدونکي متلونه proverbs، د حکمت خبرې، د مطلب نه ډکې خبرې. امید لرم د دې ویډیو نه به تاسو ته ډیره زیاته فایده میلاو شوي. دا د متلونو د ویډیو اولنۍ حصه وه. که د دې ویډیو نه تاسو ته فایده میلاو شوي ویډیو ضرور لایک کړئ او د نورو داسې ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډیره زیاته مننه.